وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ او وحی کړی شوی د ماته د دې قرآن کریم چې خلکو ته یره ورکړم زه به د دې قرآن کریم په واسطه باندې ومن بلغ او هغه چاته چې د قرآن کریم پیغام رسیږي هغه به هم دغه قرآن کریم راخلي خلکو ته بیانوي د دعوت کتاب د دعوت نصاب هغه قرآن کریم دی قرآن کریم نه علاوه چې بل کتاب څوک راخلي دعوت ورکوي دا آسمانی دعوت نه ده دا پیغمبري دعوت نه ده پیغمبري دعوت دا ده چې انذرکم به ومن بلغ چې ير ورکم انسانانو ته به د دې قرآن کریم په وجه ومن بلغ او چاته چې زما دا پیغام ورسیږي دا قرآن کریم هغه هم دا قرآن کریم راخلي او د خلکو تربیه او خلکو ته دعوت په دې باندې کوي نو دلته هم الله پاک دا خبر او فرمایلو چې دعوت ګوره په قرآن کریم سره وکړي وانذر به الذين يخافون ان يحشروا او ير ورکړه به د دې قرآن کریم سره ير خلکو ته د قرآن کریم معنا دعوت به د قرآن کریم سره کوي بل د دعوت کتاب نشته کم سړی چې د دعوت لپاره بل کتاب ټاکي بل نصاب د دعوت لپاره ټاکي دا د هغې خپله خود ساخته دعوت پیغمبري دعوت چې دی هغه دا دی چې قرآن کریم نبی علیه السلام په ټول ژوند کې چې کافرانو ته دعوت کړی هغه د قرآن کریم په واسطه باندې کړی قرآن کریم به خلکو ته بیانولو دا د دعوت کتاب دی دا د دعوت نصاب دی نو دلته الله فرمایي وانذر به الذین او ير ورکړه په دې سره الذین هغه کسانو ته یخافون سورة قاف کې راځي فذکر بالقرآن من یخاف وعید ګوره ته نصیحت ورکوه خلکو ته بالقرآن د قرآن په واسطه باندې قرآن کریم د دعوت کتاب همیشه د پاره چې څوک غواړي چې دعوت وکم او نصاب قرآن کریم نه وي دا دعوت الهی دعوت نه ده دا دعوت پیغمبري دعوت نه ده